محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشت روانه ده او د روژې مبارکه میاشت کې نن د جمعې مبارکه شپه ده. لکه څنګه چې د روژې په میاشت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې دا راغلي چې هغې کې الله تعالی د جنتو ټولې دروازې خلاص ساتي. دغه رقم د جمعې مبارکه شپه کې هم الله تعالی دا خصوصیت یې دی چې دې شپه باندې هم پر مردگانو ډېره اساني ځکه د جنت دروازې ورته خلاصي. نو ځکه دې ته وایي نور علی نور، چې یو طرف ته د روژې مبارکه ورځ شپې سي او بیا د جمعې مبارکه شپه سي. نو ځکه د دې شپې ډېر قدر کول، د دې احترام کول او دې کې الله تعالی ته د الله طرف ته متوجه کېدل او د خپلو عباداتو اهتمام کول. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، پیغمبر علیه السلام وی لقد اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان. الله تعالی زما امت ته د روژې په میاشت کې 15 خصوصیات ورکړي دي او دا هغه خصوصیات لم تعطهن امه قبلهن. زما د امت سمخ کې د بل امت دغه خصوصیات نو په نصیب سوي. دا صرف د دې امت خاصیت دی. اولنۍ خاصیت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویدا ده چې خلوف فم صائم اطيب عند الله من ريح المسك. د روژاتي د خولې څخه چې کومه ساره وځي هغه د الله تعالی په دربار کې د مشکو څخه هم ډېره زیاته خوشبويي وي. د دې څه مطلب او دغه سا الله تعالی ته ډېره محبوبه او د الله تعالی ډېره خوښي. محدثینو د دې یو معنا دا ورکړې ده چې د دې معنا دا ده چې الله تعالی به د قیامت په میدان کې د دې روژې بدله او د دې روژې د دې سا بدله الله تعالی به د جنت د خوشبویانو په شکل ورکوي او د جنت خوشبویان الله تعالی په جنت کې ساتي. نو دی به په جنت کې الله تعالی به داسې خوشبویي ولور کې د چا په عوض کې به ولور کې د هغې روژاتي د خولې د سا په عوض کې به ولور کې. بعض محدثین بیا د دې معنا دا کوي چې کله د قیامت میدان را ورسیږي او انسانیت د قبرو سره وغورځي، د قیامت په میدان کې به د بعض انسانانو د خولې څخه داسې خوشبويي راوځي چې هغې ته به ټول اهل قیامت حیران دي چې دا څنګه خوشبويي ده او دا څومره بهترین بوی دی او د دې څومره اثر پر دې انسانانو باندې پروت دی او دا خوشبويي به د چا د خولې سره راوځي، دا به د هغه چا د خولې سره راوځي چې په دنیا کې د خالي معدې په خاطر د دوی د خولې سره یو قسم سوړ بوی راوتلی دی. ځکه چې د سړي معده خالي د هغې په خاطر د سړي د خولې سره بوی راځي او چې کله بوی راځي نو د قیامت په میدان کې چې د دې خلکو د خولې سره به د جنت خوشبويي ولاړېږي، د چا د خولې سره به ولاړېږي چې د کم چا د خولې سره په دنیا کې د روژې او د خالي معدې په خاطر هغه سوړ بوی د خولې سره وتلی. بعضې بیا وایي چې نه، د دې مطلب دا دی چې الله تعالی ته په دنیا کې د دغه بنده چې د خولې سې دا سوړ بوی د روژې په وجه باندې راځي دا الله تعالی ته درمش کوم ډېر محبوب او ډېر خوښ دی. نو یو خاصیت هغه د دې امت الله تعالی د روژې دا ورکوي چې د خولې څخه چې د روژې په خاطر د خالي معدې په خاطر کوم بوی راځي الله تعالی ته هغه د مشک دربوی هم ډېر محبوب وي. او دویم خاصیت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی وتستغفر له الحيطان فی الماء. په اوبو کې چې څومره دریابونه دي الله تعالی په دې دریابو کې بېشماره مایان پیدا کړي دي، لکه پر دې مځکه چې څومره حیوانان او انسانان ګرځي د هغې په اشکال او په شکل په دې دریابو کې هم دغسې مخلوق دی او دغه مخلوق ټوله ورځ د سهاره څخه تر مازدیګره پورې د دې روژاتي دپاره د مغفرت او د بخښنې دعاګانې غواړي. د هغې وجه څه ده؟ ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی چې الله تعالی ته په دې مخلوقاتو کې څوک ډېر محبوب سي، د الله تعالی یو بنده ډېر خوښ سي، الله تعالی حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام را طلب کړي. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې زما خو د فلانکي سړي سره ډېر محبت دی او ته به هم د دې سړي سره محبت شروع کړي. نو جبرائیل علیه السلام د هغې سره محبت وکړي
او بیا ورته چې ورسه په اسمانو کې आवाज وکا چې آسماني مخلوق ټول په دې خبر سي چې زما د رب د دې بنده سره محبت دی او چې کله آسماني مخلوق په دې باندې خبر سي بیا الله ورته په مزکو کې اعلان وکا چې د مزکه مخلوقات ټول په دې خبر سي چې د دې بنده سره زما د رب محبت دی نو در دې حد اخر زی دغه आवाज دریابو ته مرشوسي نو په دریابو کې چې څومره ما خصمانان دي مایان دي په هر شکل دي هغه د هغه چا د لپاره مغفرت غواړي چې د کم چا سره د الله محبت روان دی نو روزاته چې روزه ونسي نو د الله تعالی د سره محبت روان سي حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راو طلب کی زما د دې سره بنده سره محبت ته تم محبت سره شروع حضرت جبرائیل ته ورسه اسمانو کې اعلان وکړ چې اسمانو والا هم محبت سره شروع کی ورسه پمزکو کې اعلان وکړ چې پمزکو والا هم محبت سره شروع کی او اخر ما د ټول هغه اعلان در دریابو پورې ورسیږي ځکه پیغمبر علیه السلام په دریابو کې چې څومره مخلوقات دي هغه هم ټول د دې روزاتي د لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي ځکه د دې بنده سره د الله تعالی محبت روان دی او درم جنت شایسته کیږي پیغمبر علیہ السلام حدیث دی ويفتحها كل يوم 5 مرات الله تعالی پر روزه کې جنت د ورځې 15 واره خلاصي او سورته وي ورته وزداد حسنا لاولیاء وزداد زما د دې بندگانو د پاره د ورځې 15 واره شایسته کیږي او د دې د پاره 15 واره خوشبوې کیږي نو پر روزه کې جنت الله تعالی د روزاتیانو د پاره 15 واره شایسته کوي او 15 واره خوشبوې کوي او جنت دا وایي چې زما بندگان را روان دي ډیر ژر باغی د خپل ژوندۍ سره د روزې مشقت لري کې او داغه په وجه بستا مستحقین او پتا کې بددي ژوندۍ نو دریم خصوصیت هغه دا دی چې جنت د خلکو د پاره د ورځې 15 واره شایسته کیږي او دا خاصیت صرف د دې امت دی او سلرم خاصیت دا ده چې الله تعالی سرکش شیطانان ټول تړي او چې کله سرکش شیطانان وتړل سو بیا خو دې چا په ځین کې سوال نور پیدا کیږي د کمزوري شیطانان خلاص دي نو ځکه په انسانانو ګناه کوي لیکن په بعضو احادیثو کې راځي چې مطلقاً شیطانان تړل کیږي اوس پر دې باندې دستی خلک سوال کوي چې مطلقاً شیطانان تړل سوي دي بیا په د روزه کې خلک ګناه څنګه کوي د ګناه خو په سړي باندې شیطان کوي نو شیطان تړل سوی دی د خلک په روزه کې بیا ګناه څنګه کوي او پر دې باندې د چا په دماغ کې دا سوال راځي بعض محدثینو دا غي جواب کړی دی چې اصل وجه دا ده چې بنده یو ولس میاشتې ګناه سره عادت سوی دی قسم په دې میاشت کې مطلقاً شیطانان تړل سوي دي لیکن بنده چې دا ګناه کوي د غزاړه عادت په وجه باندې کوي د شیطان په وجه نه کوي ځکه شیطان تړل سوی دی نو یا معنا دا ده چې هغه سرکش شیطانان تړل سوي دي زورور شیطانان کمزوري شیطانان خلاص دي نو ځکه په سړي باندې څه نه څه ګناه کوي په روزه باندې یا معنا دا ده چې مطلقاً شیطانان تړل سوي دي صرف انسان چې په روزه کې ګناه کوي هغه د غزاړه عادت په وجه باندې کوي چې د یو ورځ میاشتې د ګناه سره عادي سوی دی بعض خلکو بیا د دې ډېر ښه جواب کړی دی هغه دا دواړه احادیث صحیح دي دا حدیث هم صحیح دی چې مطلقاً شیطانان تړل سوي دي او دا حدیث هم صحیح دی چې سرکش شیطانان تړل سوي دي مطلقاً نه دي تړل سوي چې کم خلق نیک عمل انسانان دي او صالحین انسانان دي او هغه د روزې حقوق په ښه طریقه ادا کوي دا هغه په باره کې د پیغمبر دا حدیث دی چې مطلقاً شیطانان تړل سوي دي ځکه دا هغه زندگی په ورځ کې د ګناه څخه محفوظي په شپه کې د ګناه څخه محفوظي په سهار او ماښام په ټولو حالاتو کې د ګناه څخه محفوظي او چې کم خلق په زندگی کې کمزوري دي په عمل کې دا غي د لپاره بیا د پیغمبر علی السلام دا حدیث صحیح دی چې سرکش شیطانان تړل سوي دي هغه زورور شیطانان تړل سوي دي لیکن کمزور شیطانان خلاص دي ځکه هغه کمزور شیطانان په دوی باندې کله کله ګناه کوي او پنځم اخرنه خصوصیت دا ده چې د دې میاشتې پښپو په مازیګرو کې الله تعالی د انسانانو مغفرت او بخښنه کوي یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي اې د الله رسول دغه مغفرت او بخښنه چې کیږي د انسانانو دا د ليله القدر پښپا کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته نه مزدور چې کله مزدوري وکي مزدوري څو وخت ورکول کیږي ورته چې کله لاس او پښې د خټو سپریولي دستی مزدوري ورکول کیږي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل اعطوا الاجیر
اجره قبل ان يجف عرقه. مزدور ته بسړی مزدوري الته ورکی چې د سړي د مزدور خلل نه یو چسوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کچيري ته مزدوري په یو چا باندې وکې او پیسې لري هغه ته پر وخت نور کې مطل الغنی ظلم، چې ته غنی سره پیسې در سره دي او دا غي در باندې دي او دا غي مزدوري در کړي دي یا قرض در کړي دي او ته جن زنده ته ظالم داستا ظلم دی او الظلم ظلمات یوم القیامه، او دا ظالم په قیامت کې په سخت تاریکی کې راځي. ځکه پیغمبر علیه السلام ته صحابي وای دا مزدوري دغه بخښنه کله راځي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وای مزدور چې کله مزدوري وکي بس دستی خلک هغه ته خپل مزدوري پر لاس ورکي. نو دغه روژاتای چې کله روژهونه سي د مازیګر په وخت کې د روژمات په وخت کې چې د کله د روژې څخه خلاصيږي دا د مزدوري د پروالي وخت دی. بس د مزدوري د پروالي په وخت کې الله تعالی د خپل مزدوري ورکي او مزدوري صدا او مزدوري دا چې د جهنم څخه آزادي. زکات د میاشت مبارکه ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي په دې مبارکه میاشت کې الله تعالی زما امت ته ډېر خصوصیات ورکړي. زه یو خبره دا ور سره اضافه کوم چې لیو به پر دې باندې موږ او تاسو د الله حمد وایي چې الله تعالی د روزي میاشت را نصیب کړي ده، او دویم به پر دې باندې ډېر حمد وایي چې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت کې ژوندګي را کړې ده. ځکه دغه خصوصیات د روزي د دې امت لپاره دي، د نور امتو لپاره نه دي. خلکو زه به دا وایم چې دغه امت کې چې الله تعالی زموږ او تاسو ژوندګي راغړې ده، ډېر امتونه تیر شوي دي، ډېر انبیا تیر شوي دي، ډېر ملتونه تیر شوي دي، لیکن زموږ او تاسو زندگی او زموږ او تاسو قسمت او نصیب د محمد رسول الله په امت کې راغلی دی چې موږ د هغې امتیان یو او موږ د هغې د شفاعت امیدواران یو. موږ د قیامت په میدان کې د هغې د لاسه څخه د حوض کوثر د اوبو څښلو تمه لرو. دا د الله تعالی دومره لوی نعمت دی، دا دومره لوی انعام دی، دا د الله دومره لوی احسان دی که ټوله زندگی په سجده کې تیره کو د خدای په ذات قسم درته خم چې د الله د دغه یو نعمت شکر نسو ادا کولی چې زموږ زندگی د محمد رسول الله امت کې ده. بس دی امت الله تعالی ډېر خصوصیات ورکړي دي، دی امت الله تعالی پر نور امتو ډېر فضائل ورکړي دي او دی امت الله تعالی پر نور امتو باندې عجیب نازولې دي. لکه دی روزه کې الله تعالی دا 15 خصوصیات صرف دی امت ورکړي دي. زبد دی امت متعلق دوی خبرې درته وکم. حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی په مصر کې امت ورکړي او د بنی اسرائیل په شکل باندې. د حضرت موسی علیه السلام امت ډېر نازولې امتو، سلویش کاله مسلسل په وادي ته کې د غي د خوراک بندوبست الله د اسمانو د جنت سکاوي او مرغان براتلو، حیوانان براتلو چې د دې بسنګ غشتنو پر غزای بد د خوراک برابرې دی او د تب کبابې دی او په پاخه شکل بد ته پیښې دی چې کله به دی وژه سو مرغ براله غي ورتل هلک تشتهي الیه دې سړی ته ویل سړی زما خوراک ته دې زړه کې مرغ به خبر ورسره کوي چې د ورتل نعم وو شوق مکیږي هغه به دویمه پښتنه دا کول او مشویان او مطبوخن ایا کباب می غواړي کوم د شوروا په شکل غواړي چې په کم شکل به د هغه امتی غشتنه او پرغه شکل پرغزي به مرغه په شکل ورته تیار دي. پرغی چې وکله د ګرمۍ زمانہ رااله الله تعالی به یخي هواګانې پر چلولې چې کله به د یخنۍ زمانہ ور باندې رااله الله تعالی به په ګرمو هواګانو مرسته کوله. دا هغه پر بدن باندې چې دا کم لباس پروت دا به خودکارو چې بدن به غټې دی په ځواني کې سړی غټیږي دا لباس خود به خود غټې دی په بډاواله کې سړی کښنې کیږي چې کښنې کېدی به دا بدن دا لباس به سره کښنې کېدی هغه لباس کې نه سری دل راتلو نه خیرنې دل راتلو نه خرابې دل راتلو او نه سری دل او بیکاره کې دل راتلو. حضرت موسی علیه السلام چې د خپل امت ناز او نعمت ولیدې برابر دستی د الله تعالی سره ورتنه کوله ولي الله زما د امت غوندي بل نازوله امت په دې امتونو کې راضي او زما امت چې څومره قدرمند دی څومره عزتمند دی دا غي په شام باندې بل عزتمن امت دی دنیا ته راضي. الله تعالی ورته موسی ته معلومات د دې امتو په آخر کې زما د محبوب امت راضي. الله وای ما ته هغه امت پر نور امتو دومره قدرمند دی
او زما په حضور کې هغه امت پر نور امتو دومره عزت لري لکه په دې مخلوقاتو کې اولو العزم پیغمبر چې پر ادنا امتی څومره قدر لري هغه امت ماته پر نور امتو باندې دومره عزت مند دی حضرت موسی علیه السلام چې دا واورید دستي وی یا الله هغه امت ماته راک چې زه د هغه امت نبی سم الله تعالی دستي ورته یا موسی هغه امت ډېر ستر روان دی د دې ټولو امتو په اخر کې هغه راځي او ته ډېر مخ ته راغلی دویم گشت حضرت موسی علیه السلام ته یا الله د هغې امت صرف رنګونه په ما ووینه چې دا څنګه انسانان دي الله تعالی ورته یا موسی هغې د اوسه په عالم الارواح کې د وجود او زندگی او ژوند یې لا نه دی پیدا کړی دریم ځل حضرت موسی علیه السلام ورته یا الله صرف اوازونه یې راباندې واوره چې دا څنګه اواز لري الله تعالی پر دې امت باندې غږ کوي یا امت احمد د دې امت د ارواحانو څخه د لبیک او د سعدیک چیغه پورته کیږي لبیک او سعدیک ما تقول یا ربي یا الله موږ په خدمت کې ولاړ ته موږ څه غوښتنه لري حضرت موسی علیه السلام دی وخت کې کوی تور کې دی او تورات پلاس کې دی برای دا کتاب داسې سره کت برای داسې کشیر شوی برای دعا شروع کړ قل اللهم اعطني من امتي احمد یا الله اللهم اجعلني من امت احمد یا الله نبوت نه غواړم تورات نه غواړم صرف په دې امت کې مشمار کا بس نو زوایم دا هغه امت ده چې ډیرو انبیاو په دعاګانو باندې دا غوښته ده چې صرف زموږ زندگی په دې امت کې شمارس پای کې د حضرت عیسی علیه السلام دعا قبول ده حضرت عیسی علیه السلام ته الله زندگی ورکي او د دمشق پر باب لود براشه وکیږي او د دجال مقابله وکي او الله تعالی په دې امت کې مرګ ورکي او د پیغمبر علی السلام پر روزه کې به داغه قبر راځي او د مرګ بعد به الله په قیامت کې په دې امت کې راپورته کوي نو زدا درته وایم چې دې امت کې چې الله تعالی زموږ او تاسو ژوندۍ کې شوله خلکو دا د الله تعالی ډېر لوی کرم او احسان دی چې الله تعالی زموږ او تاسو سره کړی دی چې ډېر امتونه رالو او ډېر قومونه رالو ډېر انبیا رالو او ډېر مخلوقات تیر سو لیکن زموږ او تاسو زندگی د محمد رسول الله په امت کې رااله ځکه د محمد رسول الله امت هغه امت دی چې هغې باندې په دې روژه کې پیغمبر علیه السلام وایي الله داسې خاصیات ورکړي دي چې د بل چا نه دي په نصیب سوي د هغې د خولې بوی الله ته در مشکو ډېر محبوب دی د هغې دپاره په مایان په دریابو کې مغفرت غواړي او د هغې سره الله تعالی داسې د اسانۍ د هغې دپاره جنتونه ښایسته کیږي او د هغې مغفرت د هغې د زندګۍ څخه په دې میاشته کې الله تعالی شیطانان قید کوي او د هر روژه مات پر وخت باندې د هغې ډېر بې شمارو مغفرتونه کیږي پرون ما یو خبره کړې وله چې د څو ورځو زه پر دې را روان یم چې د روژې اجر که سړی غواړي چې پر هر روژه مات باندې د جنت د حورو سره نکاح ده او پر هر روژه مات باندې په جنت کې کورونه دي او پر تراو باندې ډېر لوی اجرونه او ثوابونه دي د هغې دپاره خلکو ما څلور شرط بیان کړي اولنی شرط په هغې کې دا دی چې د سړي د نفس به روژه وي د روژې په میاشته کې به سړي نفس د قابو لاندې په کنټرول او په ضبط کې به نفس به سړی دې ته نه لکي چې هغه د سړي سره سرکشي وکړي یا سړی په ګناه کې راوړي او دویم شرط دا ولم یشرب مسکرا چې هغه سړي به شراب او مسکر او نشه آور شی به نه خوړلی او دریم شرط دا دی ولم یعمل خطیئتا ګناه به نه کړي زه بار بار دا خبره درته کوم خلکو موږ په هغه عصر کې روان یو موږ په هغه زندگی کې روان یو موږ په هغه معاشره کې روان یو او زموږ معاشره هغه حال ته را رسېدلې ده چې د خدای په ذات قسم د ټولو اولنی قدم د فرایضو څه وروسته زما او ستا په زندگی کې دا دی چې زندگی د ګناه څه وکړو د نفلی عباداتو سمخ کی د نفلی صدقاتو سمخ کی د نفلی تلاوتو سمخ کی د نفلی وظیفو سمخ کی او د دې عبادتو سمخ کی زما او ستا اولنی قدم دا دی چې زندگی د ګناه څه وساتو ځکه ګناه داسې زهر قاتل ده چې د چا په زندگی کې راله هغې ته بیا د عبادات ډېره ګټه نه رسي چې در څو پورې د ګناه څه ځان کتلی دی زموږ او ستاسو زندگی زموږ مشایخو لیکلي دي چې ګناهګاره د الله تعالی د رحمت د نظره څه ولویږي
د الله تعالی د محبوبیت چې کم کارونه دي الله تعالی هغه د ګناګار سوار په ور اخی ګناګار د غسی الله لکه چې کم سړی په ګناه کې راسي اولنې نشانه ادا ده الله تعالی د شپې د عبادت توفیق زینه اخی هغه سړی بیا د شپې نسی راپورته کېدل چې د کم سړی ورځ په ګناه کې تیریږي او د کم سړی زندگی د ګناه څخه محفوظ نه وي د هغې د زندګۍ څخه الله تعالی هغه اعمال اخی چې کم اعمال الله تعالی ته ډېر خوښي په هغوی کې اولنی عمل چې الله تعالی ځینې پورته کوي هغه دی چې د شپې د عبادت توفیق نه ورکوي اول د شپې راکښېنستلی نس چې راکښېني دې لمانځه ته زړه نه ورغواړي که ته وایې زه لمونځ کوم لمونځ به کوي دعا نسي کولی حالانکه دعا د ټولو عبادت مغز دی او که دعا کوي بیا دا رقم کوي چې پای کې زړه نه غواړي بس اسې چابک چابک ځان ځې خلاصوي او په شوق او په مینه او محبت یې نسي کولی چې څنګه د الله تعالی خوښه ده هغسې زندګي نسي تېرولی حضرت جنید بغدادي رحمه الله حضور ته یو سړی نوجوان رالی برای شکایت ورته کوي حضرت د شپې چې هر څومره کوشش وکم زړه مې ډېر غواړي چې د تهجد دپاره راکښېنم لیکن نسم راکښېنستلی یو ذکر راوښی یو وظیفه راوښی او یو ورد راوښی یو قرآني آیات راوښی چې الله تعالی د شپې د تهجد توفیق راکړي د شپې د تهجد سره مې ډېر شوق دی حضرت جنید بغدادي رحمه الله بارته البچې هغه نوجوان دی البچې د ورځې پر زندگی لږ نظر وکړه په هغې کې لږ بدلون راوله د شپې د عبادت توفیق په خپله الله درکوي بس او د خپلې ورځې د روزانه زندګۍ د ورځې د زندګۍ پر حالاتو لږ نظر وکړه چې په هغې کې کومه کمزوري درڅه کېږي په کمزورۍ کې لږ بدلون راوله بیا چې کله د ورځې زندګۍ کې لږ بدلون راغلی د شپې الله تعالی په خپله تا ته د تهجد توفیق درکوي چې ستا د ورځې زندگی د الله سره برابر وي الله تعالی ته دومره محبوب الله تعالی ته په ټولو انسانانو کې د شپې ستا کلام خوند ورکوي بیا دې الله په خپله راپورته کوي بیا الله تعالی بستره درته ستړی کوي بیا دې الله د بسترې څخه په شوق باندې راولاړوي ځکه ته هغه انسان یې چې ورځ دې د الله سره په دوستي کې تېره کړې ده الله تعالی د شپې ستا مجلس ته انتظار دی او ستا د الله سره مجلس دا دی چې ته پر مسله پروت او د الله تعالی سره خبرې کوي الله تعالی ته دا خوند ورکوي ورته بچې د ورځې په حالاتو کې انقلاب راوله د شپې به الله تعالی په خپله تاوزان او خپل مجلس ته راپورته کوي ځکه د ټولو څه مخکې خبره دا ده ولم یعمل خطیئة دې نوجوانانو ته وایي چې زموږ زندګي د ګناه څخه محفوظه سي زموږ ورځ محفوظوي زموږ شپه محفوظوي زموږ سترګې محفوظوي زموږ ژبه محفوظوي زموږ غوږونه محفوظوي زموږ مجلسونه محفوظوي او زموږ د زندګۍ ټول تدبیرونه محفوظوي دا د انسان دپاره ډېره لوی نیکبخت دی زموږ بزرګانو لیکلي دي او دا زموږ د بزرګانو تجربه ده چې د انسان په زندگی کې 2 و 3 ګناهونه ډېرې خطرناک دي چې هغه انسان د ډېرې ستړیا سره مخامخ کوي هغه وایي دا تجربه زموږ ده چې کوم سړی په دې ګناهونو کې راسي الله تعالی پر حالت د زکندن د کلمې ویلو توفیق نه ورکوي بعضې ګناهونه ډېر خطرناک ګناهونه چې د هغې په خاطر انسان د کلمې د شهادت او پر حالت د زکندن د دې د توفیق څخه محروم او بې نصیبه ګرځي د ټولو څه اولنی ګناه چې هغه د زندګۍ ډېره خطرناکه ګناه ده هغه دا ده چې انسان په خپله زندگی کې د شریعت احکام پر ځان باندې بوج وبولي او د شریعت احکام ناقابل عمل وبولي په زندگی کې دا راولي چې یاره دا کار ګرڅه اوس کېدی نشي لکه نن سبا په دې غټو ښارو کې نن په سبا په دې بې فرده مخلوق کې نن په سبا په جدید روشن خیال او روشن فکر انسانانو کې چې کله د یو چا نوجوانه بچي چې هغې ته دا ووایه چې ته فرده وکړه بیا و دې ښار ته وروځه هغې بر الله څو غورځي وایي نن سبا ماحول کې پرده ګسه قابل عمل نه ده پرده چا کړې ده وایي زه چې چادري واغوندم و دې ښار ته وروځم ټوله دنیا را باندې خاندي حالانکه پرده د شریعت یو حکم دی پرده د اسلام یو زینت دی
او پرده د زنان عزت دی او دا اسلام ول ورکړی دا چې کم څوک په کم معاشره کې پرده ناقابل عمل بولی او پرده پر خپل مزاج باندې بوج بولی دا انسان په هغه ګناه باندې اخته دی چې ډیر زله دا خطر سته چې حالت د زکندن باندې الله تعالی د کلمې توفیق نه کوي. یا د دې زبل مثال درته وایم، بعض انسانان دی هغه نن سبا کاروبار کوي چې کله کاروبار پر هر ځای باندې بغیر داسې بې دړکه رشوت ورکوي همې اخلي. بعضې خلک د حکومت نوکرۍ کوي، هغې په دومره اسانه طریقه باندې رشوت اخلي چې هغې بالکل دې ته یو نظام جوړ کړی، یو ترتیب یې ورته جوړ کړی چې کله ته ورته وایې چې پیغمبر علیه السلام خو وایي د الله لعنت به په رشوت ورکوونکي هم وي، په رشوت اخیستونکي به هم د الله لعنت وي. تجار ته چې کله وایې ته رشوت ورکوې څنګه، او هغه بل ته چې وایې ته اخلې څنګه، تجار و بارات لاس وغورځوي. یاره نن سبا دا نسی کېدلی چې ته رشوت وچاته مور کوه او کاروبار کوه. هغه بل بیا وایي چې دا نسی کېدلی چې ته نوکري کوه، زندگی تېروه، بچان ساته او د چا سوی ورکړي رشوت ماخ. حالانکه رشوت ورکولو اخیستل پر دې د پیغمبر لعنت دی، پر دې د الله لعنت دی، او پر دې باندې زموږ د دین لعنت دی. لیکن چې یو سړی کاروبار بغیر د رشوت ممکن نه بولي، چې هغې دا عقیده جوړېږي دی چې په نن سبا کې زما په ماحول کې بغیر د رشوته کاروبار نسی کېدلی. یا یو سړی دی دکانداري کوي، هغې ته وایي چې په دې دکانداري کې مسلمان ته عیب ورښکاره کوه، درواغ مه کې وایه. دی به باره دا وایي چې یاره پر دا رقم په دې ماحول کې دکانداري نسی کېدی، یعنې د اسلام په دغه حکم دلته ګسه اوس عمل نسی کېدی. دا هغه خطرناک ګناه دي چې په خدای قسم سړی په دې دور کې د اسلام پر حالت د زکندن د اسلام څخه محرومه کوي. نن چې د دوه خلکو په مابین کې خبره راس برای یو ورته درځه پر قرآن باندې فیصله ده، او بل لاس وغورځوي پر قرآن فیصلې چا کړي دي. د قرآن په فیصلو اوس خبره نشي کېدی، درځه پلانکې اجله پلانکې اجله پلانکې خان د پلانکې هغه به سره خلاص کړي. د دې خدا معنا چې قرآن صرف د پیغمبر در وخت و، حالانکه قرآن خو در قیامته پورې دی، او در قیامته پورې داسې وخت نه راځي چې هلته په قرآن باندې عمل نسی کېدی، په قرآن فیصله نسی خلاصېدی، او قرآن د خلکو په مابین کې محکمه نسی کولی. نو زه دا وایم د خدای په خاطر سړی ګناه کوي، ټیک د رشوت ورکه او رشوت وخوره او بې پرده دې راووځي او تجارت په دوکه او په خیانت وکي او فیصلې دې پر هر چا وکي، لیکن ځان دې مجرم بولي، ځان باندې د عیب ږدي چې دا کمزوري زما څه وسوله، د اسلام د حکم یو مخالفت را څه وسو، لیکن دغه ظلم دې نو نه کوي چې دغه جرم پر دا ظلم او دا کمزوري پر اسلام اچي، چې دا کمزوري په اسلام کې د نن په اسلام عمل نسی کېدلی. ځان دې مجرم بولی، ځان دې ګناهګاره بولی، ځان دې خطاکاره بولی، لیکن د خپل جرم او د خپل خطا د هغې بوج د پر اسلام نه اچي، نه دې پر قرآن اچي چې یاره اوس د اسلام په دې حکم عمل نسی کېدی یا د قرآن په دې حکم عمل نسی کېدی. ټیک د ګناه د در څه وسوله، توبه وکړه، الله تعالی به برته توبه به دې قبوله کړي، الله به دې د دې ګناه څخه خلاص کړي، لیکن الزام سړی پر اسلام او پر قرآن باندې نه اچي. بني اسرائیلو کې نه دی یو سړي ته د مرګ په دې امت کې یو سړی حالت د زکندن رالی، یو کتاب کې لیکلی دي چې کورنۍ به هر څومره د کلمې تلقین ورکړي د کلمه نسو ویلی. یو عالم ورله رالی، هغه ډېر پریشان اوس چې د دې سړي آخرنی حالت یو دی غریب کلمه نسو ویلی. چې کله د وفات شو برای د کور د انسانانو څخه پوښتنه وکړه چې دا سړی په خپل ژوندۍ کې په کوم عمل باندې اخته و چې الله تعالی پر حالت د زکندن د کلمې څخه بې نصیبه تیر کړي. برای د کور زنانې ورته ویل دا غریب لږ په طبیعت کې سست، چې کله به د شپې جنوب سو او د جنابت غسل باندې رالی، د به ډېر ځله په دې غسل کې لاوبالي کوله. بره به ویل په بني اسرائیلو کې غسل نه و، بس زه هم نسم کولی. ول دا بیا په اسلام کې اوس نوی حکم راغلی دی چې سړی به غسل کوي، په بني اسرائیلو کې دا غسل نه و، او دا د اسلام نوی حکم دی، زه په دې عمل نه کوم، نه په دې باندې عمل کېدی شي. نو براغه ول دا هغه شی دی چې د اسلام یو حکم سړی قابل عمل نه و بولی، او د اسلام یو حکم سړی پر خپل زندگی بوج و بولی، او د اسلام په یو حکم باندې سړی په ښه طریقه عمل نه وکړي، ډېر ځله الله تعالی پر حالت د زکندن د کلمې څخه محرومه کوي.
نو یوه ګناه خلکو د دغه سزا نه وګورئ دا ډېره خطرناکه ګناه وکړه برته توبه وکړه الله تعالی به دې معاف کړي لیکن الزام پر اسلام مه اچوه په ذهن کې دا مه راګرځوه چې د اسلام په دې حکم عمل نسي کېدی په خدای قسم اسلام الله هغه دین راستولی دی چې د قیامت آخرنی انسان له عمل پکولی سي چې د هغې څه وروسته انسانیت ختمیږي او دویم لوی جرم چې هغه ډیره خطرناکه ګناه ده هغه دا ده چې سړی زندگی داسې تیروي چې د خپلې خاتمې څه بېغمه وي خلکو خاتمه نه ده معلومه چې خاتمه د چا پر ایمان کیږي پیغمبر علیه السلام حدیث دی مشکات شریف راخسته دی یو سړی ټوله زندگی د جنتی اعمالو تیره کړي د دو د جنت په مابین کې یو ګز مځکه پاتې لیکن د الله یو تدبیر ور باندې راسي اخرنی عمل د جهنمی سي الله په جهنم کې واچي او ډیر زله داسې یو سړی جهنمی کارونه کوي د دو د جهنم په مابین کې اول ویشتم ځکه پاتې او ډیر زله د الله تعالی یو تقدیر ور باندې راورسیږي اخرنی عمل الله د جنتی د لاسه سو کاږي او د هغې زندگی بار پر جنت باندې سي او جنتی سي نو خاتمه مستوره ده د خاتمی فکر بنه کوي غم د خاتمی غم به همیشه در سره وي حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه په دې دنیا کې چې هر سړی ته ګوره مسلمان به اوس حالا در ځان افضله بولي چې دا سړی در ماشه دی کېدای سي د دې سړي به په پټه کې د الله تعالی سره یو تعلق زما خو نست هر کافر ته چې ګوره کافر به معلن یعنی پر روان عصر کې در ځان افضله بولي کېدای سي الله تعالی به د ایمان توفیق ولا ورکړي کېدای سي خاتمه به پر ایمان سي زما هغې څه معلومه ده چې خاتمه مې پر ایمان سي که نه سي د خپلې خاتمې څه به سړی نه بېغمه کېږي ډېر درانه خلک او ډېر لوی عبادت کوونکي خلک ډېر ځله د خپل لاوبالۍ په وجه چې هغوی په خپله زندګي نازېدل د ډېرو ستړو حالاتو سره مخامخ نه به سړی په ډېر علم نازېږي نه به سړی په ډېر عبادت نازېږي نه به سړی د دین په ډېر خدمت نازېږي نه به سړی په ډېرو وظیفو نازېږي نه به سړی په ډېرو عبادتو نازېږي صرف اور صرف د الله تعالی د فضل انتظار وکړي ډېر ځله ډېره ښه زندګي د خلکو ډېره ستړې سي زه د دې متعلق تاسو ته یو واقعه بیانوم زموږ د بزرګانو کې یو بزرګ تیر سو شیخ ابو عبدالله اندلوسی په کم عصر کې تیر غالباً چې دویمه هجری صدی پر کېده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت 100 کاله پرس دویمه صدی چې پای ته رسېده په دې وخت کې د زندګي راغله او دا وخت امت په دین باندې ډېر آبادو مجاهدینو جهادونه کوو مبلغینو تبلیغونه کول او انسانان د دعوت پر شکل روانو او علماو محنتونه کول او هر ځای آبادو او علم باندې ټوله معاشره آباده او په دین باندې آباده وله او په دې وخت کې د مځکې پر ټوله کوره باندې مشهور علمي وطن دا بغداد ته د دوی په عصر کې په دې وخت کې مدینة العلم ویل کېدل د علم مرکز د علم شار او د علم یو ځاله او د علم یو کارخانه و مدینة العلم چې څومره علماو چې څومره بزرګانو او چې څومره محققینو چې څومره صوفیانو د هغې ډېرې غټې مدرسې او ډېر غټ تدریسونه او د ذکر او د تلاوت اوازونه او د هغې حلقې دا ټوله په بغداد کې روانې وې د مځکې پر مخ د بغداد رقم بل وطن نه او دی وخت په بغداد کې یو بزرګ راغلی شیخ ابو عبدالله اندلوسی چې د ټوله عراق او د ټوله بغداد فر همو د ټولو مرشد همو او د ټولو استاذ کلو چې په بغداد کې کم څومره انسانان اوسېدل چې د چا د دین سره تعلق هغې ټوله یا د ده په مریدانو کې یا د ده په شاګردانو کې یا د ده په متعلقینو کې او غالباً چې د ده حالات سړی وګوري په بغداد کې د ده د مریدانو حلقه 12,000 کسان او دی په خپل عصر کې عجیبه انسان تیر سوی د حدیثو دا ډېر لوی امام غالباً 10,000 احادیث د ده د سندونو سره په یاد چې دا دومره ذخیره ده لکه سړی چې 10 واره قرآن کریم په یادوي
د قرآن کریم اوه قراءت دي، د قرآن کریم یې په اوه قراءاتو ټولو باندې یاد او د مریدانو په حلقه کې ډېر لوړ خلک رالو. حضرت جنید بغدادي به ټوله ورځ د په خدمت کې و. حضرت ابوبکر شبلی چې د وخت ډېر غټ امام و دا د په شاګردانو کې و او ډېر غټ انسانان د په شاګردانو کې و. حضرت ابوبکر شبلی د یو قصه بیانوي. یو ورځ زموږ شیخ دا اراده وکړه چې زه به د حج سفر کوم. چې کله په بغداد کې اوازه سوله چې شیخ د حج سفر کوي نو د بغداد ډېر خلک صرف د سفر د ملګرتیا په خاطر په زرونو قافلې جوړې سولې چې موږ به د شیخ په معیت کې حج کوو. ځکه الله تعالی چې د سړي دعا قبلې خلکو کله په هغې کې د مکان اثرې، کله د زمان اثرې، کله د انسان اثرې. کله الله داسې ځایونه پیدا کړي چې په هغه ځایو کې دعا قبلېږي، کله الله داسې وختونه پیدا کړي په هغه وختو کې دعا قبلېږي، کله الله داسې انسانان پیدا کړي چې د هغې سره نږدې زندګي الله دعا قبلوي. نو هغې خلکو دا ویل چې موږ به ټوله سفر د حج د حضرت ابو عبدالله اندلوسي سره کوو. حضرت ابوبکر شبلی رحمه الله وایي ډېره لو قافله تیاره سوه د بغداد سوه د حج سفر له چې موږ کله څو منزله سفر وکړی چې کله ولاړو 2-3 منزله سفر مې وکړی. درېیمه یا څلورمه ورځ د ماپښین وخت دی باره موږ یو کلي ته ورسېدو په ځنګله کې. په هغې کې باره اوبه نه وې او د قافلې د اوداسه ضرورت دی. موږ د خپله شیخه سره کلي له ورغلو. چې کله کلي ته ورغلو کلی د عیسایانو دی. په دې کلي کې وګرځېدو څوک د مندرانو کې د بوتانو عبادت کوي، څوک د لمر عبادت کوي، څوک د غویو عبادت کوي، څوک د چشي عبادت کوي. دا کلی ټول ګډوډ کلی دی. او آخر کې موږ چې د دې کلي خلکو ته وکتل پر دې ډېر تعجب سو چې څومره بې عقله انسانان دي. یو ډبره په خپل لاس باندې وتراشه او برته د هغې څه حاجت غواړه. دا به د انسان څه هوښیاري. د عرب د بت پرسته خلک عجبه خلک دي. مدینه منوره کې یو خورما ډېره وسو چې خورما ډېره وسوله مدینه منوره د خورما هغه وخت کې د بت پرستۍ زمانه وه د پیغمبر علیه السلام څخه مخکې. بره دا خلکو چې خورما وخوړله بره یې څه زیاته سوله بره یې سره وټکوله قرار یې وشوه بت ځینې جوړ کړي. چې بت یې ځینې جوړ کړي ټوله کال عبادت ورته کوه سجدې ورته. دا بل کال خورما کمه سوه چې وږې سو بره پر راوغورځېد. چا یې غوږونه ځینې وخوړ، چا یې پزه ځینې وخوړ، چا یې سر ځینې وخوړ، چا یې لاسونه وخوړ. نو ما درته ویل د دې عقل د سړي دا نه مني چې کوم چاته الله عقل سلیم ورکړی د دې مخلوق عبادت سړی نشي کولی. نو چې کله موږ د هغې خلکو زندګۍ ته وکتل ماره ډېر په تعجب سو چې دا غریبان څومره برباد شي. په آخر کې باره مو د خلکو څخه د اوبو تلاش وکړی. دی راتول چې لاندې د کلي په پای کې څا دی څا له ورسي. حضرت ابوبکر شبلی وایي موږ یو څو ملګري د شیخ سره ملګري یو واره چې څا له رالو پر څا باندې د کلي نوجوانې زنانې دي اوبه وي. په هغې کې یو زنانه د الله تعالی ډېر حسن او جمال ورکړی دی. چې کله ورکړی دی چې کله د شیخ سترګې پر هغه زنانې باندې ولګېدې موږ چې ورته کتل د دې شیخ د دې مخ رنګ لا بدل سو. د هغې په دې زندګي او په دې ژوند کې دستي انقلاب راغلی. هغې څو واره داسې پله وګرځېدی. باره یې دستي د دې زنانو ته پوښتنه وکړه ول دغه نجلۍ څوک ده، دا زنانه څوک ده؟ هغه ورته ویل دا زموږ د کلي د مشر سردار لور ده. باره ده دستي دویمه پوښتنه وکړل هغه پلار ولې دومره خوار نظر ورته کتلی دي چې په دې باندې اوبه راوړي او په دې باندې دومره محنت کوي. د دې دپاره خو په کار دا دی چې هغوی د یو نوکر او د خادم بندوبست کړی وی. هغه زنانو ورته ویل چې د دې پلار ډېر هوښیار سړی دی. هغې مقصود دا نه دی چې په دې ته خادم نسي نیولی، هر څه کولی سي، صرف هغې دا خو زما د بچي اخلاق خراب نسی چې د خپل کور پر خادم او پر دې باندې اعتماد ونسی او بیا د خاوند په کور کې دا خدمت ته تیاره نه وي، هلته زندګي بیا ورته ګرانه نسی چې د دې عادت خراب نسی. حضرت شبلی رحمت الله علیه وایي د هغې څه وروسته بره دا شیخ کښېناستي بره یې دا سره داسې وایي په دې شکل ناستو موږ شاوخوا ورته ګرځو. 3 ورځې مسلسل پر دا ځای باندې دا سړی ناست.
په دې 3 ورځې کې دې سړي سر نه کوي راپورته. البته چې صرف د لمانځه وخت راسي موږ جماعت ودرو شاوخوا ورته ګرځو د دا پټو داسې پر سر باندې اچولی دی راسي د جماعت لمونځو کې د هغې څه وروسته پر هغه ځای باندې ورته کښېني. نه په 3 ورځې د شي څکه وکړه، نه په 3 ورځې د اوبو څکه وکړه، نه په 3 ورځې د چا سره کلام وکړه. حضرت ابوبکر شبلی وایي موږ ډېر ورته حیران چې الله فیشه څه سو. آخر کې وایي زما څه باره در وس ووتله، باره مې 3مه ورځ ورته ویل حضرت ستا دې دایمي سکوت ته ستا دې چپې خولې ته چې موږ ګورو موږ ډېر پریشانه یو، موږ ته یو څه حال را شریک کړه څنګه حالت دی؟ وایي هغه شیخ باره موږ ته متوجه سو مرولی بچانو حال به څنګه در څه پټ کړم. نن 3مه ورځ ده چې ما په کومه ورځ باندې پر هغه زنانه باندې نظر کړی دی د هغې محبت زما پر دې زړه پر دې دماغ پر دې ټولو باندې قبضه کړې ده او زما هر څه اختیار د خپله لاسه وتلی دی او اوس ممکنه نه ده چې زه نور دغه مځکه د دې ځای څه ولاړ شم. بس حضرت ابوبکر شبلی وایي چې څومره انسانان ورسره ولاړ دي هغه ټول په ژړا سو. باره ما ورته ویل حضرت ته خو په بغداد کې هغه چهره چې ستا د مریدانو عدد 12,000 کسانو ته رسېدلی دی او ټوله بغداد ستا شاګردان دي او ته د ټوله بغداد استازي کولې د خدای په خاطر موږ مه رسوا کوه، دا دین مه رسوا کوه، د مسلمانان مه رسوا کوه، دا زموږ ډله مه رسوا کوه. وایي چې کله ما په ژړا کې دا ورته ویل د راتلبچې د الله تعالی فیصله ده، د الله تعالی په فیصله کې زه هېڅ ویلی نه شم. الله تعالی زما په خاطر تقدیر کړی دی چې په کم ساعت کې باندې زما نظر ولګېدی الله تعالی زما سره د ولایت ټوله لباس ختم کړي، الله زما سره د هدایت ټولې نښانې ختم کړي. او باره په ژړا سو باره دا ویل چې بچانو زما متعلق د الله تعالی تقدیر راغلی دی، د الله دغسې فیصله ده، نور زما په وس کې هېڅ نشته. حضرت جنید بغدادي رحمه الله وایي موږ په دې باندې ډېر په تعجب په قافله کې چیغې سوې ژړا سوه، حج پاته سو، سفر پاته سو، قافله برته را روانه سو، شیخ پر هغه ځای باندې پاته سو، قافله را روانه سو. قافله چې کله بغداد له راغله د بغداد خلک مخ له راووتو چې کله د فیشې څه خبر سو په ټوله بغداد کې داسې ژړاوې پورته سوې. حضرت جنید بغداد حضرت ابوبکر شبلی وایي زما د په خدای قسم چې ډېر خلک د ډېر زیات غم و ژړا سره پر هغه ځای باندې وفات سو. حضرت ابوبکر شبلی وایي 1 کال مسلسل تیر سو، 2م کال تیر سو چې کم خانقاوې وي هغه ټولې بندې سوې، چې کم د حدیثو درسونه ورڼاوې وي هغه ټولې ختم سوې او پر ټوله بغداد باندې یو قسم داسې خاموشي مسلطه ده. چې کله کال تیر سو وایي ما د 3 ملګرو سره لار برابره کړه، ما هلته یې راځئ چې ورسو هغه شیخ په کوم حالت کې دی، یو ځل بیا هغه ځای خو موږ لیدلی دی چې په کوم کلي وطن کې دی زموږ صفات. حضرت ابوبکر شبلی وایي چې کله زه د خپلو ملګرو سره هغه کلي ته رالم باره مې د هغه شیخ پوښتنه وکړه، ما ویل هغه زموږ شیخ هغه کلي ور راټول چې هغې خو په ځنګله کې اوس د خنزیرانو شپانه دی، خنزیران ګوري. وایي موږ پر دې باندې ډېر افسوس وژړل، موږ ټول پیښه څه وسو. ول دا ستاسو د تګه څه وروسته د هغې زنانې نکاح یې وغوښته، لیکن د هغې فلار عیسایي و، هغې شرط ورباندې کښې شوی چې په عیسایت کې به داخلیږي او د خنزیرانو به دومره شپني کوي، د هغې څه وروسته به ستا نکاح زما د لور سره کېږي. او د هغه ټول شرایط ورسره منظور کړلو، اوس دی په خنزیران ګوري، په ځنګله کې د خنزیرانو شپانه دی. حضرت ابوبکر شبلی وایي چې کله موږ رالو موږ درځي ځنګله له ورسو چې رالو د نصاراو پټۍ پر سر تړلې ده او د هغې هغه زنارې په غاړه دی او چې په بغداد کې پر کومه لکړه باندې ده د بغداد پر منبر باندې خطبه ویله، هغه لکړه په لاس کې ده او خنجران ورته ګرځي دی دا خوشبان دی. موږ چې کله د ده حالت ولیدی حضرت ابوبکر شبلی وایي زه ورنږدې سوم، باره مې داسې په سوکه الفاظو باندې سلام ورته وایي، باره ده جواب راکړ. ما ورته حضرت په کوم حالت کې به دراتل بس د الله تعالی در تقدیر لاندې سوی وم،
زړه مې دا و چې الله تعالی ته ډېر ور قریب وم، لیکن الله تعالی په خپلو تصرفاتو کې د ځانه ډېر لرې وغورځولم. باره ژړا شروع کله او د ځانه یا الله زه چې تا ته څومره در قریب سوم، او یا الله زما په ګمان کې دا نه راتله چې دومره به مې لرې د خپلې زندګۍ خپلې درباره څخه وغورځئ لکه څومره لرې وغورځېدم. چې ژړا یې وکړه باره ما ته ویلې شبلي السعید من وعظ بغیره، زما حال ته ګوره عبرت واخله زما د حاله څه. هوښیار سړی هغه دی چې د بل د حالت څه عبرت واخلي. حضرت ابوبکر شبلي وایي چې موږ د ډېره ژړا وکړله، د ژړا څه وروسته د ده پر ژړا دا ټول خنزیران ورته راټول سو. د دې ځنګله کې یو قسم د ژړا غږ جوړولو، داسې معلومېدله لکه د خنزیرانو چې هم د ده پر ژړا ورسره کوله. عباره زه ورته رانږدې سوم، باره مې ورته ویل حضرت ته خو د قرآن کریم حافظ وې او قرآن کریم دې په 9 قرات باندې ټول په یاد، د قرآن کریم یو شی په یاد کې درسته. حضرت البچې 2 آیات مې په دماغ کې سته، المال کم آیاتونه دي سته. حضرت یو دا آیات ہے او من یهن الله فما له من مکرم ان الله يفعل ما یشاء، چې کم څوک الله سپکه هغې ته بیا عزت ورکوونکی نسته. او دا د الله مشیت دی، عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. کله څوک ځان ته ډېر نږدې کي، کله د ځانه ډېر لرې وغورځي. ډېر نږدې خلک ډېر لرې وغورځي، ډېر لرې خلک ډېر ځان ته رانږدې کي. او دویم او من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، چې کم سړی د کفر رانیولو کې ایمان د زندګۍ سره رخصت کې هغه سړی ګمراه بلل کېږي. او ما ورته ستا خو ډېر زره احادیث په یادو، ایا یو حدیث دې په یاد دی؟ وایي درته هو یو حدیث مې په ټول ذخیره کې په یاد. المال کم حدیث دې په یاد دی؟ الدوره پیغمبر علیه السلام من بدل دینه فاقتلوه، چې کم چا خپل دین پرېښوي هغه ځای پر ځای قتل کوئ. بس د هغې څه وروسته باره چې موږ د ده پر حال باندې ډېر افسوس وکړی، باره موږ را روان سو. چې کله منزل پر غزل باندې رالو، یو څه چې 3 منزله مې وکړي چې بغداد ته را رسېدو، د هغې څه مخکې که ګورو نهر دی، پر دې نهر باندې شیخ ولاړ دی غسل کوي. او چې کله غسل وکړي دستي موږ ټول یو صفا لباس په لاس راکړي. موږ چې صفا لباس په لاس ورکړي، د هغې څه وروسته یې باره دستي راته ویل چې ما ته د لمانځه ځای راوښیه چې لمونځ یې وکړي. موږ په انتظار وو. باره مې ورته ویله چې څنګه وسوله، څنګه راغلې؟ بس الله تعالی مې ژړا قبوله کړه، الله تعالی مې عجز قبول کړي، الله تعالی ورته رحم و کرم را باندې وکړي. بس زموږ مخ ته کلمې ویلې چې ما هلته کلمه وویله، الله تعالی در دې منزله را ورسوله. وایي د هغې څه وروسته موږ باره پوښتنه ځینې وکړه چې حضرت در پیښه د کومه ځای څه سوه؟ ول را پیښه د دې ځایه څه سوه، زه چې په هغه کلي کې ګرځېدلم، بعضې خلک په عیسایت اخته وو، بعضې خلک د بوتانو په عبادت اخته وو، بعضې د لمر په عبادت اخته وو. زما په دې زړه کې پر دې خلکو د ډېرو بېوقوفو شک رالی او دا ځان ډېر کمالدار راته معلوم سلو. الله تعالی زما دغه ګمان ناخوښه کوي. الله تعالی راته ویل دغه ایمان ستا کمال نه دی، دغه علم ستا کمال نه دی، دغه ښه زندګي ستا کمال نه ده، دا ټوله د الله تعالی فضل دی. چې کله زما په زندگی کې دا رالو، د خپل نفس ته متوجه سولم، دا ایمان مې د یو میږي د سرکي میږي غوندې د وجود څه ووتی. وایي د هغې څه وروسته شیخ را سره رالی، په بغداد کې هغه حالات برته فعاله سو، دنیا خوشحاله سوه او ټول بغداد کې د علم یو جلوې بلې سوې. ډېره زمانه تېره سوه. حضرت ابوبکر شبلي وایي یو ورځ سهار دی، زه په خانقاه کې د ده سره ناست یم، زموږ وظیفه روانه ده. باره د خانقاه دروازه وټکېده. زه چې وروتم سهار وختي دی، تیاره ده، یو انسان په دې تور لباس کې سره پیچلی دی. ما چې غږ پر وکړی هغې د یو زنانې غږ دی. وایي ما پوښتنه ځینې وکړئ چې څوک؟ وایي دې د هغه کلي نوم واخیستی چې د کوم کلي څه شیخ راغلی دی، چې زه هغه ویل چې زه هغه زنانه یم چې کم د شیخ زما په خاطر په کومه فتنه کې واقع سو او زه په هغه شیخ پسې راغلی یم. ما ورته وویل چې څنګه به؟ وایي کله چې موږ شیخ ته خبره وکړه، شیخ چې ولو هغه بدن بلګ واخیستی. باره یې ورته ویل تاسو یې راپرېږدئ. وایي باره شیخ پوښتنه ځینې وکړه چې څه پېښه وسوه؟ هغې راته ویل چې کله شیخ د کلي څه ووتی، زما په زړه کې بېچیني سوه.
چې کله بېچیني سوه شپه ورځ مې خوب ختم سو سهار د خوب په وخت کې زما سترګې سره ورلې یو انسان راته ودرېدی باره راته ویل که چیرې ته په مؤمناتو کې داخله کېدل غواړې نو د بتانو عبادت پرېږده ما ورته ویل په ایمان کې داخلېدل څنګه هغې اسلام راوښوی د اسلام څخه وروسته ویل که د شیخه ځان رسول غواړې ما لاس یې په لاس کې ونیوی باره یې د سترګو په رپ کې دریای دجله ته راورسولم او د شیخ دروازه یې راته وښوله چې دغه دروازه ده ما چې پرېښوله مې او ما ته ویل بس شیخ ته وایه ورته ستا ورور خضر سلام درته وایي پر هغې باندې خضر علیه صلات وسلام پېښ سوی او خضر علیه السلام برته ورله راوستله او بیا شیخ هغې ته د اسلام کلمه وویله او د اسلام د کلمې څه وروسته حضرت ابوبکر شبلي وایي په خانقاه کې یو کنج ورکړ هغه زنانه په عبادت کې دا حد ته ورسېدله چې بیا د شیخو د هر څه څه مخ ته اخرنی حال هغه شیخ ته راوستوی چې بس راسه شیخ چې کله ورلی نو د دې اخرنی زندګي وه او د دې سترګې د اوښکو ډکې او سایه ولاړه او د زکندن حالت یو بس شیخ ته ویل السلام علیکم د شیخ په سترګو کې اوښکې رالی او بس لږ زندګي بعد به انتظار وکړه په جنت کې به ملاقات دي ابو بکر شبلی قسم خوري چې څو ورځې بعد شیخ وفات سو زما دی وای د رب د کعبې قسمي چې څو ورځې بعد ما په خوب ولیدی چې شیخ د جنتو کې د حرو په محفل کې او په ټولو حرو کې چې اولنی نکاح د ده ورسره سوی او هغه نصراني زنانه وه چې د ده سره په جنت کې ورسره نو زه دا درته وایم دویم لویه ګناه چې ډېر ځله سړی د ایمانه محرومه کوي انسان به د خپلې خاتمې څه نه بېغمه کېږي ډېر نږدې خلک الله ډېر د ځانه لرې وغورځوي ډېر عزتمن خلک الله ډېر بې عزته کي او ډېر بې عزته خلک خدای ځان ته راقرب کي او نږدې کي او دریم اخرنی ګناه چې سړی د ایمانه څخه محرومه کوي هغه دا دی چې سړی په اسلام نه وي خوشحاله بعضې خلک کله ډېره بې احتیاطه خبره د خوله وځي یاره در دې خو کاشکې موږ په امریکا کې پیدا سوي کاشکې موږ په پلان کې قوم کې وای کاشکې موږ په پلان کې قوم کې دا بدی عقیدی الاسلام حق والکفر باطل پر هر ځای به دا دعا وای رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا یا الله ستا په خدایي باندې راضي یم د اسلام په دین باندې راضي یم او بمحمد رسول النبی د محمد رسول الله په نبوت راضي یم بس دا به دا او دا صفر حالت باندې وای دا به پر هر ځای وای رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی نو یو چې سړی د اسلام احکام بوج وبولي دا داسې ګناه ده چې سړی پر حالت د زکندن د کلمې څخه محرومه کوي دویم چې سړی په خپله زندګي کې د خاتمې څخه بېغمه سي دا بدترینه ګناه ده او دریم چې سړی د اسلام په احکامو باندې خوشحاله نه وي دا بدترینه ګناه ده الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندګي د ګناهونو څخه وساتي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وسلم یا الله زموږ دعا خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي یا الله د جمعې مبارک شپه ده ته د دې شپې عبادت زموږ څخه قبول کړي یا الله د دې ورځې روژه زموږ څخه قبول کړي یا الله د دې مبارک میاشتې او د دې مبارک شپې په برکت زموږ مغفرت او بخښنه وکړي خدا زموږ د زندګۍ حفاظت وکړي خدا زموږ د عزت حفاظت وکړي خدا زموږ د خاتمې حفاظت وکړي خدا در مرګ پورې موږ ایمان مزله جلا کړي خدا د دنیا د ابتلاءاتو څخه وساتي خدا د امتحاناتو څخه وساتي خدا د داسې قول او د داسې وینا څخه وساتي چې تر اوسه ناراضه کیږي زندگی می د ګناه څخه محفوظه کې د بچانو زندگی می د ګناه څخه محفوظه کې د کورنۍ زندگی می د ګناه څخه محفوظه کې خدا د فتنو څخه وساتي د بچانو زندگی می د فتنو څخه وساتي د ټول خاندانو د کورنۍ زندگی می د فتنو چې څومره انسانان بیماران دي خدای ټول ته شفا ورکړي چې څومره انسانان ضرورتونه او حاجتونه لري خدای ته ورفرکړي چې څومره انسانان مشکلات لري خدای مشکلات یې اسانه کړي چې څومره انسانان پریشانی لري خدای پریشانی ورته اسانه خدای د ابتلا او د امتحاناتو دنیا ده خدای د فتنو د ستړو حالات خدای زموږ د ټولو حفاظت وکړي خدای د دې میاشتې په برکت می حفاظت وکړي خدای د جمعې د شپې په برکت می حفاظت وکړي د مجاهدینو جهادونه قبول کړي د مبلغینو تبلیغونه قبول کړي د علماو محنتونه قبول کړي د صوفیاو مجاهدین قبول کړي
خدا مرگ آخرت خدا استا حضور ته پیښېدل د آخرت ټول منازل راته اسانه کې خدا چې څومره مردگان په قبرو کې دي نن د جمعې شپه د خدا قبرونه جنتونه کې خدا د جنت د نعمتو ورډک کې خدا د جنت زندگی په قبر کې په نصیب کې خدا د قبر زندگی د نور او د رحمت ورډک کې خدا زموږ دعا قبول کې ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى